موسم خمار خمار جانان جانان دی او ته ځې تیاره د خوشې لاره ده باران دی او ته ځې موسم خمار خمار جانان جانان دی او ته ځې تیاره د خوشې لاره ده باران دی او ته ځې په لار درنه څوک ونه کړي تپوس زما د حال په لاس کې در سره زما ګریوان دی او ته ځې السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا زه ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش اظهر یم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونه کې همیشه دپاره موږ دا هڅه کړې ده چې کار شاعران او د معیار شاعران راوچت کړو په دغې سکرین یې تاسو ته وښیو په دغې لړ کې نن راسره زلمی شاعر نوجوان شاعر مجیب زلمی راسره ناست دی دوی نه به د خوند او رنګ غزلې هم اورو څو خبرې به ترې هم کوو پښتو راځئ چې ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې مجیب زلمي ته هرکلی او ستړي مشي وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو لومبي خو زه دلکش صاحب تاسو ته او ایاز داودزی صاحب ته ډېره زیاته مننه کوم ډېره زیاته مننه چې تاسو هغه پېښور نه دلته موږ له راغلې موږ له خپل قیمتي ټایم راکړو ستاسو ډېره مننه صحیح مجیب زلمي صاحب دې کې شک نشته چې تاسو د خپل شعر په وجه باندې ډېر مینوال به ځان جوړ کړي وي خو د پیرزونې مینوال به مو په اول ځل باندې ګوري د هغې مینوالو دپاره خپله پېژندګلو کوي چا چې تاسو سره مخکې لیدل کتل یا تاسو نه پېژني زما خو مجیب نوم دی زلمی مې تخلص دی مردان سیمې سره تعلق ساتم او بس دغه تعارف دی صحیح د شاعرۍ آغاز مو د کوم دور نه کړی یا شعر د کوم وخت نه لیکئ زما خو ماشوموالي نه وړوکوالي نه چې دی نو شاعرۍ سره ډېر زیات شوق دی او بس دغه هم کوشش و دغه هم شوق و چې پښتو د پښتو د ادب څخه خدمت وکړو او بس اوس کوشش کوو الله تعالی دې مو کرا کړي او راکړې ده ځان لا دې وکړي چې تاسو کامیاب شئ مخ په وړاندې لاړ شئ د پښتو ژبې لپاره خدمت وکړئ د شاعرۍ زده کړې مو د چا نه کړي دي یا د چا نه کوئ لګیا استاد مو څوک دی زما خو آغاز او شروعات چې دی هغه سجاد اوتي صاحب سره او د هغې نه پس چې دی نو بیا هغې نه ما ډېره زده کړه کړې ده او دې فیلډ ته روباسلی یم او د هغې نه علاوه چې دی نو امام منظر صاحب چې دی اکوړه خټک چشمې کې ژوند کوي نو زما استاد محترم هم دی او هغې زما اصلاح کوي صحیح دې نه علاوه څه شي باندې مو زیات کار کړی دی غزل لیکئ توجه مو څه شي له زیاته ورکړی غزل نظم چاربیته یا بل څه یاره زما خو شوق د ټولو سره دی او کوشش هم په ټولو باندې کوم خو غزل مې ډېر لیکلی خوښ مې خپله غزل ډېرې صحیح ستاسو هم غزل خوښي زموږ د پیرزونې مینوالو هم غزل خوښي خوښه ده نه چې یو غزل راسره شریک کړئ ولې نه جي شریک دا غزل داسې دی چې یا بې سره یا بې رنګه ازاري یا بې سره یا بې سره یا بې رنګه ازاري د دوه ژبې خولې آهنګ ازاري او ستا د لاسه سرور حد د پاسه حد شي ستا د لاسه سرور حد د پاسه حد شي د پیالو نه وتې کړنګ ازاري او په زخمي زړونو د مالګې دوړول دي د مطرب د رباب ټنګ ازاري په زخمي زړونو د مالګې دوړول دي د مطرب د رباب ټنګ ازاري د اصیل کور سپېغ وسې خوړل نه کړي تا به ویشتی وي ملنګ ازاري ډېر ښه شعر دی د اصیل کور سپېغو مننه د اصیل کور سپېغ وسې خوړل نه کړي تا به ویشتی وي ملنګ ازاري چې کشمیر یې درنه یوړو را بیدار شوې د هیواد وینه کې ننګ ازاري او د خوشحال په وراثت باندې باچا شوې مخ د خورې شاو رنګ ازاري او د رڼا نه چې طواف کوي تاویږي اور پرسته پتنګ ازاري د رڼا نه چې طواف کوي تاویږي اور پرسته پتنګ ازاري ستا د زور نه یم د خدای په توره نیم شي ای د هیچ کافر نه دنګ ازاري ستا د زور نه یم د خدای په توره نیم شي د هیچ کافر نه دنګ ازاري څه دانه وانه په قبر زما لاړې مور د شنډه شلونګ ازاري او سور ګلاب شنا دی زیړ لکه شړشم کو ډېر ظالم بوټی بنګ ازاري سور ګلاب شنا دی زیړ لکه شړشم کو ډېر ظالم بوټی بنګ ازاري هر څه واخله خو لباس را پورې پرېږده ای زما د یار کلنګ ازاري بیا وایه دا ډېره مننه هر څه واخله خو لباس را پورې پرېږده ای زما د یار کلنګ ازاري او دا کړی دی ټولو پښتنو د ډالۍ ده چې بس تیزا نور دا بچی سیالۍ ته پرېږده د افغان له خورې جنګ ازاري دا بیا وایه ډېره مننه بس تیزا نور دا بچی سیالۍ ته پرېږده د افغان له خورې جنګ ازاري
په آواز د ګلې وشه چې ماتېږي ای د پسې تورې شړنګ ازاري ډېر ښه دی. او دا چې حق درته باطل او باطل حق کړي د زلمي د ذهن زنګ ازاري. ډېره مننه. ډېر ښکلی دی. ډېره مننه. ډېر ښکلی غزل مو راسره شریک نور هم درنه څه څه به راسره شریکوئ؟ ډېره مننه. بل غزل به ورته ووایم چې ارشاد زما د ځان نه راته ولې ته خپل ځان جوړ کړې زما د ځان نه راته ولې ته خپل ځان جوړ کړې د یو بېوسه بوت ناسې شاهجهان جوړ کړې او ستا چې څوک خوښ شي د تختې نه یې په تخت کې نه وې د څو تور مخو ټپوسانو نه بازان جوړ کړې. بیا وایه دا شعر. ستا چې څوک خوښ شي د تختې نه یې په تخت کې نه وې د څو تور مخو ټپوسانو نه بازان جوړ کړې مندر جومات او د ګرجې ورته تالي ووښې ربه په ځمکه ته د هر چا نه انسان جوړ کړې. واه ډېر ښکلی شعر دی. مننه. او په تلاوت یې مولا مننه مندر سجادوتی صاحب چې دا شعر بیا ووایه ډېره مننه چې مندر جومات او د ګرجې ورته تالي ووښې ربه په ځمکه ته د هر چا نه انسان جوړ کړې په تلاوت یې مولا ولې پابندي لګوي د یار د مخ نه خو په خپله ته قرآن جوړ کړې او په یو نظر می قتلوي او په بل ژوند راکوي. په یو نظر می قتلوي او په بل ژوند راکوي څه عجیبه کار دی قاتل راته درمان جوړ کړي. ډېر ښکلی شعر. او زما یوه مور ستا او یا میندو نه زیاته مینه زما یوه مور ستا او یا میندو نه زیاته مینه بیا د دوزخ دپاره څرنګه شیطان جوړ کړي. او ډېره مننه. ګناه خو ما کړې ده زه یم مستحق د زندان. دې نه مخکې شعر. ښه جي. زما یوه مور ډېره مننه زما یوه مور ستا او یا میندو نه زیاته مینه بیا د دوزخ دپاره څرنګه شیطان جوړ کړي او ګناه خو ما کړې ده زه یم مستحق د زندان د زندان څه ګناه چې ته ترې نه زندان جوړ کړې. ډېر ښکلی شعر. ګناه خو ما کړې ده زه یم مستحق د زندان د زندان څه ګناه چې ته ترې نه زندان جوړ کړې هسې نه هلته مې کافر کړي جام په لاس زلمیه هسې نه هلته کې د دې د ورمولیان جوړ کړي. ډېر ښکلی. مجیب زلمی زلمی تخلص مو څه وجه ځان له خوښ کړی دی؟ بس زلمی یم جي ځکه ته به ټول عمر زلمی. زه خو وایم چې زه به د مرګ نه پس هم انشاءالله زلمی یم. الله دې ستاسو په کار کې برکت واچي چې دغه کار په وجه باندې تاسو ټول عمر زلمی پاتې شئ. مجیب اخرنی غزل را سره شریک بیا پروګرام راغونډو. ډېره مننه. ډېره مننه. او دا غزل داسې دی چې بې لاسو یم بې خپو یم د بل لاس ته سره یم. بې لاسو یم بې لاسو یم بې خپو یم د بل لاس ته سره یم خبره یم وجود نه لرم اسې اراده یم. خو پاړو دا خپله کډه کوډه غوټه کو درومه پاړو دا خپله کډه کوډه غوټه کو درومه زه ستا تماشګیر څنګه شم زه خپله تماشه یم. او ته را باندې خپېږده ګرځه زه بره منزل ته زه درته خوره یم د پامیر د غره سینه یم. او نغمه یم خو د ساز سره مې ورانه د یارانو رباب یم خو د خپل زړه د تارونو نه خفه یم. یو زه یم بل مې اوښکې بل دردونه زما څنګ کې یو زه یم بل مې اوښکې بل دردونه زما څنګ کې راغلی یم یوازې خو په یو وجود جرګه یم. راغلی یم یوازې خو په یو وجود جرګه یم. که وجنې دې څوک دلته نو پروا مه کوه ژونده که وجنې دې څوک دلته نو پروا مه کوه ژونده ته حقې فیصلې کوه زه دا یم در سره یم. مشغول کړم خلک اوشم په محفل کې او بس ختمه مشغول کړم خلک اوشم په محفل کې او بس ختمه د لالچ بوري بلا هې په شان دی او کیسه یم. او ما نه ویل چې مزه ستا بغیر د پاتې نه یم ما نه ویل چې مزه ستا بغیر د پاتې نه یم ته لاړې راشه وګوره اوس ما ته آینه یم. او دا ستا د سجدې زور که د زلمي غیږ کې جنت دی دا ستا د سجدې زور که د زلمي غیږ کې جنت دی دا ته د نور ډک یې که نه زه خانه کعبه یم دا ته د نور ډک یې که نه زه خانه کعبه یم. ډېر ښکلی دی. مجیب زلمي صاحب کمال شاعري کوئ الله دې وکړي چې ستاسو شاعري کې نور هم پختګي پیدا شي او دغه قام دپاره د پښتو ژبې دپاره نور کار هم وکړي. مجیب زلمي صاحب پروګرام پرزونې له د وخت ورکو د دغه وخت ورکولو د ناصم جهان مننه کوم. ډېره مننه ستاسو هم چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو ستاسو ډېره مننه. ډېره مننه. جی ګرانو کتونکو دا و مجیب زلمی چې نن پروګرام پرزونه کې موږ سره میلمه و انشاءالله یو بل ملګري سره بیا زیریږو تر هغې دمه چې چېرته یې هاد آباد اوسئ.